آیا پوهیږئ اوس تاسو کولی شئ چې د اے آی په مرسته خپل ځان دپاره پر خپله خوښه موزیک جوړ کړئ، سندره ریکارډ کړئ او ترنم ورباندې جوړ کړئ، لکه څرنګه چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې دا کوچنی کلیپ ښکاري. ستا د مینې په لاره کې یم روان، هر قدم کې ستا یادونه مې جانان، ستا تصویر مې په زړه کې انځور دی، لکه سپوږمۍ چې په شپه کې ښکاره دی. ګرانو ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو ته د همدې د جوړولو مکمله طریقه درښایم، له پیل څخه تر پایه سټیپ بای سټیپ. موږ د همدې اړوند یوه بله ویډیو هم جوړه کړې وه، خو پر هغې کې بیا ځینو ملګرو ته ستونزې مشکلات راتلل، موږ ته زیات کمنټونه وشول تر څو یوه بله ویډیو هم جوړه کړو او دغه لارښوونې تاسو ته په عملي بڼه در وښایو. نو که چیرې ویډیو معلوماتي وي یو لایک ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. که چیرې د اے آی ویډیوګانو سره علاقه لرئ او غواړئ پر اے آی باندې خپل کنټنټ جوړ کړئ، زموږ چینل ستاسو پر خدمت کې ده. کولی شئ د پلیلیست څخه لیدنه وکړئ، بېلابېلې ویډیوګانې دلته شتون لري. د اے آی په مرسته مختلفې ویډیوګانې تاسو جوړولی شئ. زموږ د نن ورځې ټاپک د اے آی په مرسته موزیک جوړول دي، سندره جوړول دي، نعت جوړول دي، سربیره پر دې ترنم ریکارډ کول دي. طریقه یو ده، خو تاسو کولی شئ دغه ټول ټاپکونه پر همدې یوه ویډیو کې زده کړئ. نو مکمله لارښوونه په همدې ویډیو کې له تاسو سره شریکوم. په لومړني سټیپ کې موږ او تاسو د جیمینای په نوم اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کوو. ډېر ملګري د یاد اپلیکیشن پر ډاونلوډ کې ستونزه لري. دغه ستونزه تاسو کولی شئ د وی پی این د لارې حل کړئ. که چیرې تاسې انډرایډ موبایل لرئ او یا هم ایفون، تاسې به پر خپل موبایل کې وی پی این اپلیکیشن راخلاص کړئ او دا به کنیکټ کړئ. کله چې وی پی این آن سو، له دې نه وروسته راشئ پر خپل موبایل کې پلی سټور او یا هم اپ سټور برخې ته. په سرچ برخه کې ولیکئ جیمینای. د سرچ لیکلو وروسته همدغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. یوه یادونه بیا هم کوم، دغه اپلیکیشن تاسې د وی پی این په مرسته کارولی شئ. پر دوهم سټیپ کې تاسې راشئ د چټ جی پي ټي اپلیکیشن را خلاص کړئ. په دغه برخه کې ورته ولیکئ غواړم یوه سندره جوړه کړم د اے آی په مرسته. ته راته د سندرې ډول، ډیزاین، سربیره پردې او مکمل سکرپټ ولیکه. بیا په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. چټ جی پي ټي به تاسې ته لیکل درکړي د کوم نه چې تاسو کولی شئ یوه ویډیو جوړه کړئ، یو موزیک ترې ریکارډ کړئ. که چیرې دغه لیکل ستاسو نه وي خوښ، دغه سندره ستاسې نه وي خوښ، نو کولی شئ چې بله هم ترې وغواړئ، نو بل ډول لیکل به تاسې ته درکړي. کوم یو چې ستاسو خوښ شو، بیا راشئ همغه را کاپي کړئ. ګرانو ملګرو، دا و د چټ جی پي ټي څخه استفاده. اوس راځو دریم سټیپ ته. ملګرو، دا وروستنی او دریم سټیپ ده، په کوم کې چې موږ یو مکمله سندره جوړو او یا هم ترنم جوړو. اوس دغه کوم لیکل چې تاسې ته چټ جی پي ټي درکړل او یا هم تاسې د چټ جی پي ټي په مرسته مکمل پرامپټ یا برابر کړ، له دې نه وروسته راشئ همدغه به تاسې را کاپي کوئ. ګورئ ملګرو، اوس موږ ته چټ جي پي ټي مکمل پرامپټ راکړ. پر دې باندې کلیک واخلئ. ګوره دغه پرامپټ باندې کلیک واخلئ، دغه ډول باندې دا ټول تاسو را کاپي کوئ. سندره هم را کاپي کوئ او پورته انګلیسي لیکلې چې تاسو درکړه هغه هم را کاپي کوئ. له دې نه وروسته تاسې راشئ پر خپل موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن را خلاص کړئ. د اپلیکیشن د ډاونلوډ طریقه په لومړني سټیپ کې ما تاسو سره شیر کړه. کله چې تاسې دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته راخلاص کړئ، نو دغه ډول یو صفحه به ستاسو مخ ته راشي. په دغه برخه کې به تاسو دلته په دې کلوز اپشن باندې کلیک واخلئ او دلته کلیک واخلئ کریټ موزیک. ډېر ملګري په دغه برخه کې ستونزه لري. ګورئ سندره دلته به تاسو له دغه ځای څخه یو ټمپلیټ انتخاب کړئ. که چیرې تاسې همدا ډول لیکل ورکوئ، سندره نه جوړیږي. تاسې یو ټمپلیټ انتخاب کړئ او بیا د خپل لیکل دلته ورکړئ او بیا په دې سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. د لږ ځنډ انتظار وروسته ستاسو موزیک، ستاسو ترنم، هر څه چې ستاسو خوښ وي هغه به تاسو دپاره جوړ شي. دغه سندره یا دا موزیک یوازې د 30 ثانیو دپاره اوس مهال جوړیږي. که یې چیرې تاسې پرو ورژن ترلاسه کړئ، نو بیا شاید اوږدې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړي. اوس دا ده، زه ورته لږ انتظار کوم. زموږ د ویډیو جوړول سټارټ شو. ګورئ ملګرو، زموږ ویډیو دا ده جوړه شوه. د ډاونلوډ دپاره پر همدې ویډیو باندې کلیک واخلئ. دا به له تاسو سره ډاونلوډ شي د موبایل ګالرۍ ته. اوس راځم همدا موزیک تاسو باندې پلی کوم، یعنې تاسو باندې اورم.
ستا د مینې په لار کې یم روان هر قدم کې ستا یادونه مې جانان ستا تصویر مې په زړه کې انځور دی لکه سپوږمۍ چې په شپه کې ښکارا دی ګرانو ملګرو دا و د جیمینای په مرسته د موزیک جوړول د ترنم جوړول که چیرې ویډیو معلوماتي و لایک ورکړئ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کمنټ وکړئ تر بیا ښه وخت چارې الله مو مل